أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ګرانو ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو په خدمت کې نن د درېمې وظیفې سره د اسماء الحسنا حاضرم. د دې نه مخکې ما تاسو ته د یا الله او د یا رحمان فضل وړاندې کړي دي. نن به په الرحیم باندې خبرې کوو. تاسو ټول ته درخواست دی چې د وظیفې شروع کېدو نه مخکې تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو، الرحیم مطلب دی ډیر لوی مهربان. د دې په فضایلو کې راځي چې څوک روزانه د هر مونځ نه پس یا رحیم دا همیشه سلزل وای، الله رب العزت به د زړه نه غفلت او نسیان یعنی هیره یو خبره چې یریږي د هغې نه هغه به ختمه کړي، د حافظه به کمزوري شي او الله رب العزت به د ټول دنیایي آفتونه او غلط کارونه به الله دا محفوظ کړي. او د دې اسم یو بل برکت دا دی چې هر مونځ نه پس څوک سلزل وای، الله رب العزت به د باندې ټول عام مخلوق مهربانه کی، یعنی هغه به د تابعداري د سره محبت کوي. او کته یو سړی بد کرداري خپل رشتہ دارانو کې یا خپل کورنۍ کې، نو کته تاسو عمدانم په سلزل په مشک او زعفران باندې ولیکي او پاغه کور کې په محفوظ ځای کې دی یا چلته سوډ کې دی یا یو ځای کې خخ کې چې پاغه ځای باندې د چا خبره نشي او بیا د بي و نشي داسې ګنده ځای نه صفا ځای، نو هغه الله رب العزت په هغه سړی کې ډیر رحم راولي او ډیر سکون به پکې راشي. دغه رنګي ګرانو ملګرو، څوک چې هر ورځ سلزل دا وای، لکه د پورس کې 24 غنټو کې سلزل، الله رب العزت باغا په خپل خاص رحمت کې راولي او الله خپل خاص رحمتونو په هغه باندې وري او الله رب العزت با د پاره د خلکو زړونه نرم کی. او دغه رنګي څوک چې د یا رحیم ورد زیات کوي کثرت سره، هغه مستجاب الدعوات جوړ شي او د زمانه چې څومره مصیبتونه د دنیا الله رب العزت د مصیبتونو نه محفوظ کی. او دغه رنګي فرمایي چې څوک هر ورځ دانوم 1500 ځل وای، نو الله رب العزت بدل دنیا او د آخرت دولت ورکی او عام خلک په بد باندې مهرباني. د سحر مانځه نفس 555 ځل ویلو سره الله رب العزت بعد د ټول حاجتونه د خپل دربار نه او د خپل خزانو نه پوره کوي. او څوک چې یا رحمان الدنیا ورحیمها یو سلوی غزلا او روزانه او یو سلوی خورز پوری وای، الله رب العزت بعد د ټول حاجتونه پوره کوي. او دغه رنګي که یو سړی ته خطرې یا په کور کې څه مسلې یا د عدالت څه مسلې دار چا خپل مسایل کې دی شي، هغه ته دا څه خطرې چې دا مصیبت مال را روان دي او هغه الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم ډیر کثرت سره وي، الله رب العزت به دا غراتلون کی مصیبت نه محفوظ کی. او دغه رنګي د څنګه چې د یا رحمان په برکات او فضیلت کې دا خبر راغلی و چې کڅوک دا یا رحیم وای زر پیری او ابو باندې دم کی او هغه ابو د خپل باغ یا د خپل ونی جړې ته واچي، الله رب العزت بعد دغه ونی په میوه کې برکت واچي. دوستانو، الله رب العزت اسماء چې کوم دی قران کې الله فرمایي چې زما نمونه چي دي دا ډېر برکت والا دي او تاسو چې ما راغواړئ او ما یادوي نو ما په خپل نمونه باندې یاد کړئ ان شاء الله العزیز. دا یو کم سل نمونه دي د ار یو بیل په پښتو په اردو کې د دې فضایل به تاسو ته مختصرا وړاندې کوم. زموږ سره اوسئ، د بل ویډیو پورې مال اجازه راکړئ. د الله پامان.